وایي په میاشتو او په کلو درپسې ګرځم، په میاشتو او په کلو درپسې ګرځم، نن دې بیا څنګه پیدا کړم زما ګرانه مجرده. دوستانو بیا موټر ته راوختلو، نن دومره ورځ ده چې د دوستانو سره موافقې ته نه رسېږو. ځینې راته وایي چې په شمالي ولایتو کې یو ولایت اعلان کړ ډله ییز واده، ځینې وایي چې په پکتیا او پکتیکا او لوګر ولایتو کې ډله ییز واده اعلان کړ، ځینې ملګري بیا وایي چې یا په نیمروز او فراه او بادغیس او غور ولایتو کې یو ولایت اعلان کړ، او ځینې بیا وایي په بدخشان او په تخار او په دې ولایتو کې یو ولایت اعلان کړ. خو یو ملګري مې ډېر ښه نظر راکړی، هغه وایي چې باید هغه ولایت اعلان کړو چې ولور پکښې لوړ وي، بې ځایه رواجونه پکښې ډېر وي، د واده مصارف پکښې لوړ وي. د دې ټولو د مخنیوي او د دې ټولو ناخوالو سره د مبارزې په خاطر باندې باید هغه ولایت کې ډله ییز واده اعلان کړو. اوس نه پوهېږو چې په کوم ولایت کې ولور ملا ماتوونکي دي، بې ځایه رواجونه دي او د واده مصارف ملا ماتوونکي دي. هیله کوم دوستانو د خپلو ولایتونو حواله ته راکړئ چې ستاسو په ولایت کې ولور څومره دی او د واده مصارف څومره دي، تر څو موږ ژر تصمیم ونیسو او ستاسې ښکلي ولایت کې د ډله ییز واده د مراسمو د لمانځلو ویاړ ولرو. الله سبحانه وتعالی دې ټول مشرانانو خپلو هیلو ته ورورسوي. خدای پاک هیڅ ځوان و پیغله نه ناهیلي کوي. خدای پاک مو راته وساته، با عزت و سرلوړي اوسئ، د ژوند سکون او خوښي مو په نصیب شي.